بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم د الله په نامه چې ډیر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. والعادیات ضبحا، قسم دې د سینې په आवाज منډه وهونکي آسونو، یعنی هغه آسونه چې په تیزه منډه جهاد کې دشمن طرف ته ځي. فالموریات قدحا، بیا د خپلو نوکو په وهلو اور ویستونکي. فالمعیرات صبحا، بیا د سباوون په وخت لوټ اچونکي یعنی حمله کوونکي. فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا، بیا په دې وخت کې دوړه ګردونه الوزوي. بیا په همدې حالت کې د دشمن په ټولۍ کې ورننوځي. ان الانسان لربه لکنود، حقیقت دا دی چې انسان د خپل پروردگار ډیر ناشکر دی. وانه على ذلك لشهید، او بشکه هغه په خپله په دې ګواه دی. وانه لحب الخير لشدید، او بشکه هغه د مال او دولت په مینه کې په سخته طریقه اخته دی. افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور، نو آیا هغه ته هغه وخت معلوم نه دی چې کله په قبرونو کې چې څه خښ دي هغه راوویستلی شي. وحصل ما في الصدور، او د سینو پټې خبرې ظاهرې کړای شي. ان ربهم بهم يومئذ لخبير، بشکه د هغو پروردگار په هغه ورځ د هغو د اعمالو نه ښه خبر وي. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.